د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمين افغان هرکلی وایم. پنجشیر کې د $131,000 په ارزښت زمرد وپلورل شول. د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشیر د سیمه‌ییزو مسؤلینو او د شرکتونو د استازو په ګډون دغه ولایت د زمردو پلور د داوطلبۍ د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې داوطلبۍ کې د زمردو پلور لپاره شفافیت او کریستل بندي په پام کې نیول شوې وه چې په پایله کې حاجي زبیر د $2,500 امریکایي ډالرو په ورکولو سره د 115 قراته زمرد ګټونکی شو. همدارنګه محمد نذیر د $21,800 امریکایي ډالرو په ورکولو سره د 123 قراته زمردو ګټونکی شو او د 5,300 امریکایي ډالرو په ورکولو سره د 4 قراتو زمردو د 10,600 امریکایي ډالرو په ورکولو سره د 170 قرات او د 19,200 امریکایي ډالرو په ورکولو سره 402.15 قرات زمرد ګټونکي اعلان شوي دي. ویل شوي چې د 1,13,400 امریکایي ډالرو په قیمت پلورل شوي دي. تورخم کې 20,000 قاچاق کیدونکي ډالر نیول شوي. د تورخم د کمیساري د طالب مسؤلین وايي په مومندرې ولسوالۍ کې هغه کس نیولې چې غوښتل یې $20,000 د تورخم له لارې پاکستان ته قاچاق کړي. دوی ویلي له دغه کس څخه پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې هم پاکستان ته د بهرنیو اسعارو وسلو او قیمتي ډبرو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي وو. امریکا وايي تر څو چې طالبان اصلاح نشي هیڅ غوښتنه یې نه منو. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری او ځل بیا له بشري حقوقو سره د طالبانو پر چلند انتقاد کړی دی. د نوموړي په وینا تر هغې چې په دې برخه کې د طالبانو چلند تغیر نه وي کړی د دوی هیڅ غوښتنې ته به اعتنا ونشي او دغه موضوع څو ځله له طالبانو سره په خبرو کې هم یاده شوې ده. هغې همداراز د طالبانو مخالفینو ته ویلي چې متحد شي تر څو امریکا دوی سره تعامل وکړي. طالبان وايي پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دراني او مل پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې سرپرست حکومت له هیڅ هیواد سره ترنګلي اړیکې نه غواړي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې هر ستونزه د خبرو له لارې حل او ترانزیتي مسایل له سیاست سره ونه تړي. نوموړي زیاته کړې پاکستان باید د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. په دې لیدنه کې پاکستاني پلاوي ژمنه کړې چې د وروستیو کې پر پوله د رامنځته شوي شخړې موضوع به څیړي او راتلونکي کې به د داسې کړنو مخنیوی کوي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هغو کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ پوله باندې د پښتنو سوداګرو توکو ته خنډونه جوړوي. اڅکزي پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان حکومت ته د خبرداري په توګه لیکلي که څوک پر دغو لارو د پښتنو د روا قانوني تجارت پر وړاندې خنډونه جوړوي موږ به داسې حال جوړ کړو چې نه به رانه پاچاهي وکړي نه ژوند. هغه زیاته کړې هر څوک چې د پښتنو په سیمه کې پر موجوده ستونزو نه خفه کیږي د هغه په پښتونولۍ شک دی. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو میاشتو کې د افغانستان پاکستان او افغانستان ایران ترمنځ سوداګرۍ کې بلا بېل ستونزې راپورته شوې دي چې وروستي مورد کې ناپېژانده وسلوالو پښتونخوا کې د افغان سوداګرو موټر هم سوځولي دي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې پر دغه ورځ یې په 2 حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. په پاکستان کې ورته بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې چارواکي پکې د ملامتۍ ګوته د افغانستان لور ته هم نیسي او ادعا کوي چې برید کوونکي هلته خوندي پټنځای لري. په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت بیا په دې اړه ادعاوې ردوي او وايي پاکستاني چارواکي د تور لګولو پر ځای د خپل امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي. د 201 خالد بن ولید قلی اردو له لوري 55 میله سپکې او درنې وسلې او مهمات ونیول شول. د ملي دفاع وزارت اړوند 201 خالد بن ولید قلی اردو د کشف او استخباراتو منسوبینو له لوري د کشفي راپورونو پر بنسټ د ختیځ زون ولایتونو په بیلابېلو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 55 میله سپکې او درنې وسلې او مهمات ونیول شول. دغه وسلو کې پیکاوي، راکټونه، کلاشینکوف او 14 توپانچې، مارکول او ګڼ شمیر مهمات شامل دي. همداراز مسؤلین وايي ولس ته په خطاب کې ویل کیږي چې که هر چا سره د بیت المال اړوند وسلې، وسایل او تجهیزات موجود وي په خپله خوښه د مسؤلینو ته وسپاري. د سرغړونې په صورت کې بیا د شکایت حق نه لري.
د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د شاوخوا 6 میلیارډ افغانیو په ارزښت 25 بېلابېلې پروژې منظوري شوې دي. دغه معاونیت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي جوړه شوې غونډه کې 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې کړل شوې دي چې د هغه له منځه د 25 پروژو تړونونه منظور د یوې لغوه او د 2 نورو هغو د تړونونو د بیا ارزونې سپارښتنه شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې منظور شوې پروژې د ریاست الوزرا د ساتنې لوی ریاست د دفاع لوړو زده کړو ټولګټو او د کلو بیارغونې او پراختیا وزارتونو، افغان ملي بانک او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 6 میلیارډ افغانیو ته رسیږي. سعودي وايي افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای باید بدل نشي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر راتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پټنځای بدل نشي. ښاغلي فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ. هغه وویل موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو په خاطر د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو. د کابل جلال آباد لارې بیا تړل کېدل. خلک او موټر چلونکي وایي ګڼو ستونزو سره مخ یو. دا لار چې کابل ته مهمه صادراتي او وارداتي لار بلل کېږي تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل په 3 کیلومترۍ کې د غر ښویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت له لوري 2 ورځې وروسته پرانیستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خپرولو سره وویل چې یاده لاره د غر ښویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو موټرو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شوه، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا لار به څو ورځې تړلې وي. پر یاده لار تلونکي موټر چلونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې کندو کپر دی او مسافر بیا کرایه هم لوړه ده او مسافر ته هم کرایه لوړه. د قدرت الله په نوم یو موټر چلونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتبند پر لار حرکت کړی دی له سرخکانو سیمې ازادۍ راډیو ته وویل دوی د لتبند پر لار 4 ساعته مزل کوي په داسې حال کې چې د عمومي لار واټن 2 ساعته دی. درنو اوریدونکو او کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان ښې چارې ولرئ.